بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله د خیر سره مونږ په ورډ کې په هوم مینیو کې په ټول بار کې د خیر سره نور الفاظ ویو. دا ملګرو مونږ سره چې دی ورډ دی، اوس که مونږ غواړو بالفرض مونږ څه وکړو، یو پروګرام راکولاو کړو. دا مونږ سره پروګرام لا نه دی راکولاو شوی، مونږ به دې فایل ته راشو. دلته موږ سره پروګرامونه زاړه پراته دي، دا موږ څه کولی شو انتخابولی شو نومونه یې. دې نه علاوه موږ به اوپن ووهو. اوپن نه پس چې دی بالفرض موږ دا خپل الفجر والا فایل دا به هلته اوپن کړو، موږ ته راخلاص شو. اوس د الفجر والا فایل چې موږ ته راخلاص شو، نو دې کې نن موږ یو څو نور تغییرات کوو. تغییرات دغه رنګې کوو، موږ به کنټرول A ووهو، دا به ټول انتخاب شي. چې انتخاب شو دې کې چې دی دغه الایمنټس دي. الایمنټس څه ته وایي؟ الایمنټس کله موږ د انګلیش لیکل کوو، نو انګلیش لیکل قانون دا د قاعدې دغه ده چې هغه د چپ خوا نه لیکلی کېږي راسته خوا ته. نو چپ خوا نه راسته خوا ته چې کله ته لیکل غواړې، نو هغه به دې معنی کېږي، دا به انتخاب وي. که بالفرض ته غواړې چې زما لیکل مابین ته شي، نو هغه به دې معنی انتخابېږي. او که چېرې ته غواړې چې زما لیکل دې د راسته خوا نه چې اردو عربۍ دپاره وي، هغه دې سیټ باندې کېږي. او که چېرته غواړې چې زما لیکل دې جسټیفای وي، جسټیفای مطلب دغه لیکلو کې فاصله راوستل. اوس مطلب دا وګوره، فاصله پکې راغله، ټولو مابین کې فاصله راغله. بیا سره رانږدې شو، یو ځای شو. ښه، دا چې دي ملګرو دی ته بولټس وایي. بولټس دا نښې به دې باندې راتلل. دې کې بیا مختلف قسمونه دي کوم ته انتخابولی شي. دا د بولټس په ځای نمبر راولي، نمبر انتخابي. دین علاوه چې کوم نور نمبر انتخابي انتخابولی شي. دې کې چې دی دا لاین سپیسینګ ورته وایي، د تورو د کرښو مابین کې فاصله اوس لږه ده، دا موږ زیاتولی شو په دې معنی. دا وګوره موږ زیاته کړه، صحیح شو. واپس یې موږ خپل حال ته راوستی شو، واپس کمه کړه. د پیراګراف بالفرض موږ راسته خوا ته وړل غواړو، نو ټول تورې وړلی شو. واپس یې چپ خوا ته راوړل غواړو، راوستی شو. دا څه دپاره دي؟ دا چې کله ته لیکل دې ځینه کې، نو ورسره بیا دا انتخابوه. نو ستا لیکل به دې خوا ته کېږي چې میټاول کې، نو هغه به دې سایډ نه میټاوي. او چې دا دې انتخاب کو، نو بیا چې کله ته لیکل دې سایډ نه کې د راسته خوا، نو دا انتخابوه. ځکه بیا چې کله ته میټاول کې، نو دې سایډ نه میټاول کوي. بیا چې دغه فعل مونږ ثبت کول غواړو، نو ثبت دپاره یو دا بټنه هم ده، دې باندې هم کلیک کولی شو. کنې فایل ته به راشو او سیف دا بټنه به وو. خیر مونږ مختصر دا بټنه وهو. مونږ ته به یو آپشن راشي. دا مخته نه چونکې سیف شوی دی، ځکه دغه ونه شو. مونږ ته به یو آپشن راشي، لکه بالفرض داسې آپشن به مونږ ته راشي چې دا ته کوم ځای کې سیف کول غواړې، ځای به ورته انتخاب کړي، دا ته انتخابولی شي. نو هلته به چې دی نوم به ورکړي، او دا به سیف، دا به څه شي؟ سیف به شي او ثبت به شي.